دوستانو سلامونه. محمد او ملګری کتاب نبوي سیرت دی. هغه نبوي سیرت دی چې مصری لیکوال عبدالحمید جودت السحار لیکلی او په مصری ژبه تقریبا 20 ټوکو کې دی چې وخت سره سم تلویزیوني شوی هم دی، خو په پښتو ژبه له نیکه مرغه په 1393 لمریز کال کې تکړه لیکوال او شاعر شرر صافي ژباړلی او په پښتو ژبه کې محمد او ملګری کتاب په 15 ټوکو کې دی. دغه کتاب په اړه په خپل ژباړن په خپل سرلیکونو کې لیکلي چې زه په ټول باور ویلی شم چې که دغه کتاب هر څوک یو ځل ولولي نو د اسلام په عظمت او حقانیت به پوه شي، وبه توانیږي چې د هر مذهب او دین خاوند ته د اسلام د حقانیت په اړه پوره قناعت ورکړي. په دې به هم پوه شي چې اسلام څه شی دی، اسلام ته څه اړتیا ده او اسلام څه ګټه لري. نو قدرمنو دوستانو، د محمد او ملګری کتاب لړۍ به تاسو ته برخې په برخې وړاندې کوو. نن هم دریمه برخه. د قریشو د مشر عبدالمطلب د کور دروازه پرانستل شوه. عبدالمطلب ترې راووت. بچي یې حارث، زبیر، حجل، مقدم، زرار او عبدالعزی چې د ښایست پر بنسټ په ابولهب وپېژندل شو او عبدمناف چې په ابو طالب مشهور شو ترې چاپیره تاویدل. کومه ورځ چې عبدالمطلب د دوی د بوتانو اصاف او نایله ترمنځ د زمزم کوهی راکنیسته، قومیانو ترې په زور اوبه واخیستې. حارث زوی یې ترې د قوم پر وړاندې دفاع ونه کړی شوه، نو یې پتیاله چې د قریشو له کورنیو سره خپلوي وکړي او په دې سره خپل ملاتړي زیات کړي. نظاریانو کې یې ښځه وکړه، په مخزومیانو کې یې ښځه وکړه، د بني مروه بن کعب بن لوی سره یې خپلوي وکړه، په بني قصه بن کلاب کې یې ښځه وکړه. نو د قریشو کورنۍ په یوه سړي راټولې شوې. کله چې د زمزم د کینستلو پر مهال د قریشو له سخت غبرګون سره مخ شو او د ځانه یې دفاع ونه کړی شوه، نو نظر یې ومانه که چېرته خدای 10 زامن ورکړل او ظلمیان شول او د خپل پلار نه د دفاع جوګه شول، نو هرومرو به یو زوی د کعبې تر څنګ حلالوي. هغه به دا نظر یادوي او هیڅکله به یې نه هیروي. د فاطمه بنت عمر بن عیز بن عمران بن محزوم بن یقظه بن مرا بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن النظر ورته عبدالله وزیږاوه او په دې سره یې 10 زامن پوره شول. خو عبدالله لا ماشوم دی. عبدالمطلب انتظار وباسي چې زوی یې زلمی شي او خپل نظر پوره کړي. لونې دنګ نوراني سړی عبدالمطلب کعبې ته لاړ. بچي ترې د ځنګل د زمرو په څیر تاوېدل. تر شا به یې فارسي، رومي او احباش مریان روان ول. هغه مهال د جګړې د بندیانو سوداګري ډیره مروجه وه او د سپینو مریانو د راکړې ورکړې بازار ښه ګرم و. مریان د سوداګرۍ او صنعت ښه آله وه. دوی د پوهې او تمدن څښتنان وو او ښکلو ښځو به د صحرایي سړو په زړونو کې د مینې اور بلا وه. عبدالمطلب د خپلو بچو سره حرم ته ورسید. له کعبې نه یې طواف پیل کړ. کله چې یې طواف بشپړ کړ، نیغ هغه ټغر ته ورغی چې د کعبې سیوري ته غوړول شوی و. بچي له ټغر نه چاپېره کېناستل. هیڅ څوک به د خپل پلار په ټغر باندې د هغه د احترام او درناوي له مخې نه کېناستل. امیا بن عبدالشمس او زوی یې حرب راغلل. امیا له ونې لنډ نرچوکی سړی و. د خپل زوی حرب سره یو ځای راغی. حرب د عبدالمطلب د بنډار ملګری و. ډیر کم به سره جلا کېدل، که څه هم د عبدالمطلب په وړاندې د امیا زړه هیڅکله له ننګ او غیرت څخه نه خالي کېده. پلار یې هغه مهال شرف ترلاسه کړ چې کله کاهن د دوی په منځ کې فیصله وکړه چې څوک د عزت، سړو او فضیلت خاوند وي، شرف هم د هغه شو او دا دی اوس عبدالمطلب د خپل پلار په څیر د شرف څښتن دی. خلکو د ډېرې ستاینې له امله په ستایل شوي شیبه باندې یاداوه او د سخا له امله یې په فیاض باله. آسماني مرغانو ته په خوړو ورکوونکي یادېده، ځکه چې د غرونو په سرونو کې به یې مرغانو او ځناورو ته خواړه ورکول. قوم ورته قیادت سپارلی و. په هره وړه او زړه کې به یې پرې باور کاوه.
امیه په زړه کې ډاډه و چې د خپل قوم د مشرۍ په برخه کې د خپل تره نه ډیر حقدار دی او په دې باوري و چې زوی یې حرب د عبدالمطلب بن هاشم نه ډیر حقدار دی. که عبدالمطلب خلکو ته خواړه ورکوي نو د ده او د زوی اور یې ټوله شپه بلیږي او میلمنو ته خواړه ورکوي. که عبدالمطلب د قریشو قافلې فارس، روم او یمن ته لیږي نو حرب زوی یې عراق ته په سوداګرۍ خلک لیږي. د ده او د هیرا د مخورو ترمنځ د دوستۍ اړیکې تر دې غښتلې شوې چې لیک لوس یې ترې زده کړ. مکه په سوداګرۍ ډکه شوه. قافلې هرې خوا ته وتلې چې ټوکر، معدني توکي، څرمنې، عطرونه، رنګونه، جواهر، وړۍ، ګاڼۍ او نور سوداګریز توکي واخلي او خرڅ کړي. وروسته له دې چې ابرهه یمن د خپلې ولکې لاندې راوست، سوداګري پکې په ټپه ودرېده. نو د یمني سوداګرو ځای مکیانو ډک کړ. مکی سوداګرو له فارس نه وروسته له هغې د ورېښمو سوداګري روم ته شروع کړه چې د ایران امپراتور کسرا نوشیروان او د روم امپراتور یوستینیانوس ترمنځ شخړه راپورته شوه او د ختیځې او لویدیځې امپراتورۍ ترمنځ اړیکې وشلېدلې. که مکې ته د سوداګرو لپاره شتمني او مالونه راتلل نو په سیمه کې سیاسي وضع د عبدالمطلب په ګټه تمامېدله او وراره یې حرب د مکې په شتمنۍ کې ډېرې ستړیاوې وګاللې.